300 انسانان تا ته په یوه ورځ وژني او ته به چپ ناست یې او طالب مجبوره ده چې چپ پاتې سي. ورسېدلی اوس زه دې ولس ته غواړم ووایم پوهېږئ دا چې کومو کورنیو نه چې دا کم انسانان وتي دا کم افغانان چې د ایران په سیمه په دغه سرحد باندې وژل شوي دي دا بل څوک نه دي دا پوهېږي دا کمې کورنۍ دي دا هغه کورنۍ دي چې په افغانستان کې په کلو کې په لورو پرتو سیمو کې پراته ول. دوی د خپل د کور غوا خرڅه کړې ده د خپل د مور طلا یې خرڅه کړې ده د خپل د کور یو ځناور یې خرڅ کړی ده او هغه پیسې راخیستې دي تر ایران یې ځان رسوي او والله په بله له هغه نه وروسته دا هدف چې ایران نه ترکیې ته او له ترکیې نه لږ اخواته یو بل هېواد ته واوړي او هلته خپل ژوند جوړ کړي. اوس دلته یوه ډېره عجیبه پوښتنه دغه 2300 کسانو په ذهن کې به هم راولاړېږي چې ښه د یو کورنۍ چې مثلا زه یم زه فکر وکړه په همدغه ډله کې وم زه له خپله کوره مې حرکت وکړه لاړلم په دغه ایران کې زه وویشتل څوم زه ووژل څوم ولې زما فامیل تر اوسه پورې چپ ده ولې زما فامیل تر اوسه پورې خبره نه کوي. دغه سوال به ستاسو په ذهن کې راولاړېږي که نه. لومړی خو دا چې دغه د افغانستان د یوې سیمې خلک نه دي دا د یو ولایت د یوه کلي نه دي دا د مختلفو سیمو دي د مختلفو ولایتونو د مختلفو سیمو خلک دي او دا ما درته لکه څرنګه چې مخکې ویلې چې دا هغه خلک دي چې هغه غریبان بدبخته مظلومه بیچاره خلک دي او دغه مظلوم او بیچاره خلک دوی ټلیفونونه له کوم ځای نه کې چې تا ته آیفون کې آنلاین لایو راسي انټرنیټ کې کنیکټ سي تا ته فیسبوک کې دننه سي او په فیسبوک کې ویډیو جوړه کړي او دا خبره وکړي چې ای حسیب ځواکه ته خو په امریکا کې ژوند کې دلته دغه زما پرون ورور لاړ ایران ته او هغه ووژل سو. دا خبره تا ته هغه څنګه وکړي د خدای په قهر او غضب باندې ککړ سي. لږ منطقي فکر وکړئ د افغانستان تاسو نه دی لیدلی تاسو د دې افغانستان نه یې تاسو د افغانستان دغه لرې پرتې سیمې نه دي لیدلي دغه افغانستان کې چې د دغه 3-4-5 ولایتونو د مرکزونه لږه خواته اوسي ټول خلک په دا رقم حالت کې ژوند کې چې حیران ورته پاتې سي. چا سره په کور کې موبایل له کوم ځای نه څوک چې تا ته په فیسبوک ورور مړ سوی ده که ژوندی ده هغه ته دا خبر څوک ورسوي. یو عجیبه منطق لري لکه د خپل کلی نه نه خبر ل خپل ولایت نه خبر ل خپل خلکو نه خبر دغه وس زه درته وایم زه چې دغه انټرنیټ لرم دغه موبایل لرم که دغه نن زه دلته مړ سم نو شاید زما کورنۍ 15 ورځې وروسته هلته خبر سي هغه به هم څنګه خبرېږي چې دولت به په کوم ډول باندې دا خبره ما کورنۍ به پیدا کوي او بیا به دا احوال ورته ورکوي چې تاسو ورور دلته مړ ده. ته نو فکر وکړه چې په هغه سیمه او په هغه دښته په هغه بیابان کې چې ایران ته څوک راننوځي قاچاقي هغه به په کوم ډول باندې دا خبره هلته د دې کورنۍ ته یو څوک رسي چې تا ورور دلته ووژل سو ستا د فامیل دلته یو زوی دلته مړ سو. یعنې لږ سره خو منطقي فکر وکړئ خپل د افغانستان حالاتو ګورئ د خپل د کلو د پانډو نه ځان خبر کړئ. خیر ده که اروپا ته په امریکا ته تاسو راغلي خپل کلیو باندې د خلکو ژوند مه هېروئ. زه د افغانستان د خلکو د ګوټ د سیمې نه زه خبر یم. هغه د سهار په چای کې وچه ډوډۍ او شنې چای څکي بوره پکې نسته ده د هغه کور نه دغسې خلک راوځي. دا چې د ما د تا په څیر باندې آیفون لري د هغه کور نه دا رقم په ایران باندې څوک نه راځي. تاسو څه بلا خلک یې نه پوهېږم. بیا چې په اروپا او په امریکا کې ناست دي بیا دا خبره هم کوي چې دا 280 کورنۍ ولې چپ دي. ته ما ته دا ووایه چې هغه 280 کورنۍ هغه 280 کورنۍ په کومې لارې باندې خبر سي چې د زوی مړ دلته څوک شته د دې خبرې ځواب راکړي. دغلته چې دا کوم افغانان دلته راته په دې لایف کې ناست دي دغه تاسو خو لرو پرتو سیمونه کوم یو ملګری دلته یې که نه چې د پکتیا قندهار بدخشان بامیان لرو سیمونه تاسو په کلو کې د ټولو خلکو سره ایفونونه شته دي ټولو کورونو کې انټرنیټونه شته دي. دغه کوم ځوانان چې د اروپا او امریکا ته راځي دا په کومو لارو باندې راځي دا په کومو پیسو باندې راځي. هر یو ځان نه دلته د فیوډال زوی جوړ کړی فکر کوي چې ما سره ایفون په جیب کې ایښی ده نو په ټولو افغانانو سره به دلته ورور موبایلونه وي. خلک خپل د کور غوا خرڅوي خپل اولاد لېږي تا هغه ته دا تمه لري چې هغه دې همدا اوس راوځي او چغې دې وهي او درته وژاړي چې ما اولاد مړ شوی کوم ځای نه هغه خبر سي. ته ماته وایي چې طالب دا خبره نه تایید کوي خبرونه نه وایي یوازې په ټیک ټاک او په سوشل میډیا باندې دا خبرې کېږي نو له کوم ځای نه هغه خبر سي چې دغه زوی په ایران کې وژل شوی هغه په دې څه خبر ده چې زما زوی نن ایران ته رسېدلی که نه ده رسېدلی هغه کله له کوره وتی. لږ زره دا خپل منطق په کار واچوي خدای ته وګورئ دغونه بیاقلې پوښتنې مه کوئ. سړی څه ووایي یاره دلته کوم داسې دوست ملګری سته ده
چې د ایران له لارې ترکیې ته او د ترکیې له لارې دغه اروپایي هیوادونو ته راغلی او ښه د ډېرې لرې پرتې سیمې د افغانستان نه داسې یو دوست شته چې زه یې غواړم دلته یې راپورته کړمه چې ښه داسې د افغانستان د یو لرې پرتې سیمې نه چې هغه په همدغه بدبختیو باندې دغه اروپا ته را رسېدلی زه یې راپورته کړم دنه دا څو پوښتنې زه وکړم چې دوی دغلته څه شی وایي د ایران له لارې د دغه هغه له لارې کم دوست ملګری شته ده ښه تو درېږه زه دلته یو دانه پیدا کړم اوس داسې نه سي چې کوم یو راشي او وروره ګوله دروغ وایي زه نه غواړم چې څوک ماته دروغ وایي زه غواړم داسې یو کس راپورته کړم چې هغه په واقعیت کې د افغانستان د یو لرې سیمې نه راغلی او ځان یې تر دې اروپا پورې را رسولی او بیا دلته ما سره په دغې خپل په دې قاچاق په دې سفر باندې وغږېږي چې په کومه لارو په کوم رقم ستونزو په کوم تو درېږه چې نو انټرنیټ کې لږ ستونزه ده ښه راځه دا خو لاړه السلام علیکم زواک صاحب سلام ښاغلی ناصر اول خو سلامونه او نیکې هیلې زواک صاحب ډېر غټ ارمان مې پوره سو ډېر وخت بس ډېر محنتونو ډېر کوشش نه پس ما دا اوس وکولی چې تا سره لایف راسم بس یو د هیلو نه مې دا و چې پوره سوه خو زه به تا موضوع به نه بدلوم موضوع دې نه غلطوم نه هغه کوم زواک صاحب خپل نور احساسات به کنټرول کړو اوس ځکه چې دا ټول لیدونکي همدغه هغه دپاره ناست دي که نه د تا د موضوع په باره کې ووایه چې ته د افغانستان د کوم زه چې یم په خپله د لغمان ولایت یم لغمان کې د کرغیو ولسوالۍ یم او ما ځکه درته ویل چې زه بلد یم د لرې ولایت نه ما چې ده کنه ما خپل پلار په بدخشان کې دکانداري کوله شمال کې او په بدخشان کې ما ورسره وخت هم تیر کړی زه تللی یم حالات مې هم لیدلي خلکو مسافري او د هغه چې خلکو چې کله ایران ته راځي او که هغه چې خلک به زیاتره زواک صاحب هغه ته راتلل ایران ته مسافرۍ ته راتلل همدغه کاروبار دپاره او نور زیاتره لکه کوشش به کوو چې یورپ ته راسي خو د بدخشان سمت شمال خیر که تاجک دي که هغه دي که نه ټول زموږ او تاسو ورونه دي په یو جغرافیه کې سره ژوند کوو د موږ خپل افغانان دي په هغه باندې زه دردېږم هغه په ما دردېږي هغه کې هم ښه خلک هم شته هر رقم خلک شته پکې که نه خو اوس د هغه د شمال خلک چې دي که نه زواک صاحب په هغوی باندې دونه کفر او جبر اوس هم په دغه شرایطو کې روان ده که نه چې حتی هلته دا موبایلونه چې دي که نه دا ډېر غټ جرم ګڼل کېږي په ولایتونو کې په ولسوالیګانو کې په هغه کې هغوی څنګه چې تا یادونه وکړله وختي دې وویلې که دوی داسې سبا ورځ شهیدان کېږي هغه کېږي د هغې پوښتنه به څوک کوي هغه به څنګه میډیا ته راځي میډیا ازادي خو نشته ده په افغانستان کې څنګه خپل میډیا کې وایي چې د ما ورور داسې هغه سوی دغسې او د ده شاته بله خبره دا کېدای شي تهدید سوي مي تهدید کېږي ځکه چې هلته خو ټول زورواکي ده ټول تشدد او هغه روان ده په خلکو باندې په سمت شمال کې هیله کوم خوشحاله اوسې مننه بیا هم ډېره مننه زواک صاحب دا مې ډېر غټ ارمان او مونږ تاسو لاروی د تاسو نه مونږ ډېر زیات څه زده کړي په خدای که تر سهاره پورې م زه وغږېږم زواک صاحب زما خبرې به ختمې نه سي ته د مونږ دپاره یو فلسفه یې ته د مونږ دپاره یو کتاب یې او ډېر څه مې په مکتب کې نه دي زده کړي چې تاسو نه مې زده کړي دي او خدای تعالی هم کامیابه لره او خدای تعالی هم همداسې سرلوړی لره همیشه ډېره مننه د وخت راکولو نه خدای په امان دلته چې دغه کم ملګری زه غواړم چې په دغه د ایران له لارې د خواته سفر کړی د دغو سره زه یوازې په دې باندې یو څو پوښتنې زه ورسره وکړم